بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن که افعال مدح و ضم چهار است. نعم و حبذا برای مدح و بئس و ساء برای ضم. د افعال عامله و بحث شروع چې په تیر سبق کې مونږ د هغې څخه د افعال مقاربه و وضاحت ذکر کړی و. په نن سبق کې به موږ د افعال مدح او ضم بیان وکړو. نو علامه صاحب فرمایي فصل بدن کې افعال مدح و ضم چهار است. په دې مکمل فصل کې علامه صاحب درې خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره د افعال مدح او ضم تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د افعال مدح او د ضم د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي د هغه نوم به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره د افعال مدح او ضم د فاعل لپاره به شرط درته ذکر کی. دا درې خبرې په ننني سبق کې او په دې مکمل فصل کې ذکر کیږي. اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي بدن کې افعال مدح و ضم چهار است. اول نمبر خبره دا ده چې د افعال مدح او ضم تعداد او مصداقات علامه صاحب درته ذکر کوي. علامه صاحب فرمایي افعال مدح او ضم دا څلور دي. یو دی نعمه، دوهم دی حبذا، دریم دی بئس او څلورم دی ساء. په دې څلورو کې دا اولنی دوه نعمه او حبذا دا دواړه د مدح دپاره راځي او بئس او ساء دا دواړه د ضم دپاره راځي. نو دا اول نمبر خبره ده چې د افعال مدح او ضم تعداد او مصداقات. تعداد د افعال مدح او ضم څلور دي، دا څلور دانې دي، نعمه، حبذا او بئس او ساء او دای مصداقات هم دي. بیا په دې څلورو کې نعمه او حبذا دا دواړه د مدح دپاره راځي، بئس او ساء دا دواړه د ضم دپاره راځي. دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي بدان پوشه طالب جانا کې افعال مدح و ضم چې افعال مدح او ضم چهار است څلور دي. نعمه د مصداقات ذکر کوي درته. نعمه نعمه دی و حبذا او حبذا دا نعمه او حبذا برای مدح دا د باره د مدح دي. و بئس و ساء برای ضم او بئس او ساء د پاره د ضم. نعمه او حبذا د مدح دپاره راځي، بئس او ساء دا دواړه د ضم دپاره راځي. دوهم نمبر خبره وه د دې افعال مدح او ضم د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي د هغې نوم. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې و هر چې ما بعد د فاعل باشه. د دې دوهم نمبر خبرې خلاصه دا ده چې د افعال مدح کوم چې دوه نعمه او حبذا د دې دواړو د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالمدح ویلی کیږي او د افعال ضم کوم چې بئس او ساء دي د دې دواړو د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالضم ویلی کیږي. دا و دوهم نمبر خبره چې د افعال مدح او د ضم د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي د هغې نوم. نو د افعال مدح د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالمدح ویلی کیږي او د افعال ضم د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالضم ویلی کیږي. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي و هر چې ما بعد فاعل باشد او هر هغه اسم چې ما بعد د فاعل د دې څلور واړو نه وي
کاغه نعمه ده که حبذا ده که بیس ده اس که ساء ده آن را مخصوص بالمدح اغیتا مخصوص بالمدح ویلی کیگی که دا افعال مدح د فاعل نورستو یا مخصوص بالزم یا مخصوص بالزم گویند ورته ویلی کیگی که د چا نورستو د افعال زم نورسته و شرط انس کې فاعل معرف بلان باشد. دریم نمبر خبره څه شوه د افعال مدح او د افعال زم د فاعل لپاره شرط. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و شرط انست. موږ مخکې ویلې چې افعال مدح او زم څلور دي: نعمه، حبذا، بئس، ساء. په دې څلورو کې د حبذا نه علاوه کوم چې باقي درې افعال مدح او زم دي د دې درې واړو د فاعل لپاره شرط دا دی چې د دو درې واړو فاعل به یا معرف باللام وي. د دې درې واړو فاعل به د حبذا نه علاوه چې کوم باقي درې دي نعمه، بئس او ساء د دې درې واړو د فاعل لپاره شرط دا دی چې د دو فاعل به څه وي؟ معرف باللام به وي، یا که د دو فاعل معرف باللام نه و نو بیا به د دو فاعل د معرف باللام طرف ته مضاف وي. که چیرې د دو فاعل معرف باللام هم نه و د معرف باللام طرف ته مضاف هم نه و نو بیا به د دو فاعل چې دی په دو کې ضمیر مستتر مبهم وي. بیا به د دو فاعل په دو کې دننه پټ ضمیر مبهم وي او هغه به ممیز وي او د دې ضمیر تمیز به وروسته راغلی وي او تمیز به د دې نکره منصوب وي. د دې ضمیر به تمیز راغلی وي او تمیز به څه وي؟ نکره او منصوبه. نو دا د دې درې واړو د فاعل لپاره څه شی دی؟ شرط دی چې یا خو به د دې درې واړو فاعل څه وي؟ معرف باللام به وي، یا که معرف باللام نو بیا به د معرف باللام طرف ته مضاف وي. که نه معرف باللام او نه د معرف باللام طرف ته مضاف و نو بیا به د دو فاعل چې دی په دو کې دننه پټ یو ضمیر وي چې هغه به ممیز وي او دې ضمیر چې ممیز دی دې تمیز به وروسته راغلی وي او تمیز به نکره او منصوب وي. او کوم چې پاتې شو حبذا، د حبذا فاعل چې دی هغه همیشه د پاره ذا وي. په دې حبذا کې چې کوم دا ذا دی دا همیشه د پاره د دې حبه څه وي؟ فاعل راځي. ګورئ دې څلورم دریم نمبر خبرې ته چې علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره و شرط انست او شرط دا دی چې فاعل معرف باللام باشد چې فاعل د دې حبذا نه علاوه چې کوم درې افعال مدح او زم دي د دو فاعل به معرف باللام وي. چون نعم الرجل زید، لکه نعم الرجل زید. دا الرجل دا فاعل د نعمه دی چې دا هغه دی دا افعال فعل مدح او زید دا مخصوص بالمدح. دا شرط ذکر گئی چې څه به وي؟ فاعل به معرف باللام وي. چون نعم الرجل زید، لکه نعم الرجل زید. یا مضاف به سوی معرف باللام باشد، یا با فاعل د دې چې دی مضاف وي په طرف د معرف بلام. یا مضاف به سوی معرف بلام باشد، یا به مضاف وي په طرف د معرف بلام. فاعل به مضاف وي په طرف د چا؟ معرف بلام. د معرف بلام په طرف به فاعل زوی مضاف. چون نعم صاحب القوم زید، لکه نعم صاحب القوم زید.
په دې نعم صاحب القوم کې د نعمه چې دا فعل مدح دی د دې فاعل صاحب دی چې دا مضاف دی خپله معرف په ده باندې چې دی الف لام نشته خو دا مضاف دی د چا طرف ته معرف باللام طرف ته چې القوم دی صاحب القوم زید او دا زید مخصوص بالمدح دی یا ضمیر مستتر ممیز بنکره یا با فاعل د دې درې واړو مستتر ضمیر وی ممیز بنکره منصوبه چې ممیز وي په نکرې منصوبې سره څه مطلب د دې درې واړو فاعل به په دو کې چې دی یو مبهم ضمیر وي فاعل به په دو درې واړو کې پټ څه وي مبهم ضمیر وي او د دې مبهم ضمیر چې کوم دا ممیز دی دې تمیز به وروسته راغلی وي په نکرې منصوبې سره چون نعم رجلا زید لکه نعم رجلا زید په دې نعم رجلا زید کې چې دی نعم فعل مدح دی ضمیر په دې کې هو دی چې هغه مبهم دی ممیز دی فاعل په دې کې څه دی هو ضمیر مستتر هغه ممیز دی فاعل دی تمیز د دې وروسته راغلی چې رجلا دی دا تمیز دی او نکره منصوب دی زیدون دا چې دی مخصوص بالمدح دی فاعل نعمه هو فاعل د نعمه چې دی هغه هو دی مستتر در نعمه مستتر چې هغه پټ دی په نعمه کې ورجلا منصوب او رجلا دا منصوب دی بر تمیز بنا بر تمیز د وجې د تمیز نه زیرا کې هو مبهم ځکه چې دا هو مبهم دی وحبذا زید او حبذا زید کې حب فعل حب فعل مدح حبذا فعل مدح دی وزا افاعل او زا افاعل دی وزید مخصوص بالمدح او زید مخصوص بالمدح وهم چونی هم دقه شان بئس الرجل زید دی وساء الرجل عمرو او ساء الرجل عمرو دی څنګه ترکیب چې د نعم الرجل زید یا نعم صاحب القوم زید یا نعم رجلا زید وهم دغه شان ترکیب د بئس الرجل زید او ساء الرجل عمرو هم کیږي نو دا نننی سبق چې مشتمل و په درې خبرو اول نمبر خبره د افعال مدح او ذم تعداد او مستاقات چې درته ذکر کړل چې څلور دي نعم حبذا بئس او ساء او بیا د دې افعالو د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي د هغې نوم یې درته ذکر کړ چې د افعال مدح د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالمدح ویلی کېږي او د افعال ضم د فاعل نه وروسته چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالضم ویلی کېږي او بیا د حبذا نه علاوه چې کوم افعال مدح او ضم دي د هغې د فاعل لپاره یې درته شرط ذکر کړ چې شرط دا دی چې د دې فاعل به معرف باللام وي یا به د معرف باللام طرف ته مضاف وي یا به چې دی په دو کې یو پټ ضمیر وي چې ضمیر به ممیز وي او د دې ضمیر وروسته به تمیز راغلی وي په نکرې منصوبې سره او د حبذا فاعل چې دی هغه همیشه دپاره ذا وي